سلامونه نیکی هیلې احترامات مې مونږ ملګرو شمس شینواره یم. دا وخت موجود یم په کراچۍ کې. مشته یو ډېر ښایسته شاعر، خوږ ژبې شاعر ډاکټر محمد انیس شاد صاحب سره ناست یو. وخت یې راکړی، مننه یې کوو او د هغوی د ژوند حالات، فکر، د هغوی د شاعرۍ هڅې به پوښتو، تاسو ته به دې کلامونه راوړو. نو ټولو نه اول خو ډېره زیاته مننه ډاکټر محمد انیس شاد صاحب د وخت راکولو. په خپله پاڼه کې درته هرکلی وایو او خپل تعارف را سره شریک کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو ډېره مننه شمس بھائی چې تاسو مونږ ته دومره اهمیت راکړو. او بله خبره دا چې زه نوم خو مې محمد، لکه څنګه تاسو وی ډاکټر محمد انیس شاد مې تخلص دی او د حسن خیلو جناکوړو حسن خیلو سره تعلق لرم. ډاکټر محمد انیس شاد صاحب دا راته ووایي چې د ستاسو د نوم سره یو سر نه ډاکټر لګېدلی او بل سر ته شاد لګېدلی، دغه دواړې شعبې جدا جدا دي. تاسو دې ته وخت څنګه ورکوئ؟ یو طرف ته تاسو پیشه شوه، بل طرف ته تاسو شاعري شوه. محمد انیس په منځ کې څه مخصوصوي؟ ډاکټر خو خیر دا خو زما لکه پیشه ده که نه، دا خو زندګۍ یو حصه ده ما سره چې څو پورې ژوندی یم دا به راسره وي. او شاد چې کوم دی بس داسې ورته وایي چې دا خلک تخلصونه څوک غمګین دي، څوک څنګه او څوک لکه ټول غمګین تخلصونه. ما وایي چې زه داسې تخلص کېدم چې زه غمګین نه یم، زه خوشحال یم. زیاتره د شاعرانو یا د مشرانو د خولې ما دغه خبره اورېدلې چې تخلص هم په سړي باندې اثر کوي. آیا دغه خبره کې څه حقیقت شته چې تاسو کله نشاد تخلص راخستی، ژوند څه خوشحالۍ راغلي؟ د تخلص به زه مختصر لږ ووایم. ټولو نه اول ما تخلص شروع کړی و درویش، په دې باندې ما داسې لږه ډېره شاعري کړې وه پښتو کې. بله خبره دا چې زه اردو کې هم داسې لږ ډېر لیکل کوم. نو بیا ما درویش تخلص بدل کړو، ډېر ټیم بعد مې بدل کړو. نو بیا شاد تخلص ما کېښودو. ما څنګه چې مخکې وویل چې خلک ټول غمګین زه ما ویل چې زه پکې لږ شاد وم، خوشحاله وم په دې. الله دې تاسو شاد لري. ما هم دغه سوال لرلو که مونږ اوس د پښتو په تلفظ کې وایو نو دا خات پکارو، خو تاسو مونږ ته اسانه کړه چې څنګه تاسو د اردو شاعري هم کوئ. د تعلیم سوال خو ختم شو ځکه چې یو سړی ډاکټر وي تعلیم به یې کړی وي، خو د پښتو تعلیم د لیک لوست دپاره تاسو څه کړي یا پښتو مو څه ویلي اوسه پورې؟ پښتو ابتدایي تعلیم زما د پښتو دی او زړه پښتو ما ته لکه راتلله او نوې پښتو ما ته نه پوهېدلم. خو د فیسبوک د برکته او څه زما استادان دي چې هغو لکه ما ته د نوې پښتو لیک او املا دا یې راته لکه ټیک کوله د وخت سره سره، او الحمدلله دومره شوه چې زه اوس لیکل او لوستل پې کولی شم. صحیح. ډاکټر محمد انیس شاد صاحب دا راته وایي دا تاسو خبره وکړه د نوې پښتو د زړې پښتو. موږ هم په دغه کې لږ په جنجال کې مختلف، ځکه چې اسې هم پښتانه د پښتو نه لرې کېږي. بیا دا اوس چې کومه نوې پښتو راغله، لکه زه خپله زړه پښتو اسانه سره لیک لوست کولی شم، دا نوې پښتو کې موږ ته هم ستونزې راځي. څه وایي دا پښتو ګرانه شوه که اسانه شوه؟ مشران خو دا خبره نه مني، هغوی وایي نه موږ پښتو اسانه کړه. زما خپل رای که غواړې زما په رای باندې خو لکه څنګه ما ته ګرانه ده، ولې چې زما تعلق د زوړ وخت سره دی. نو زړو خلکو دپاره خو ګرانه ده، خو نوې کول دپاره چې کوم ده دا اسانه ده، ولې چې هغې هم دې کې لوستل کوي، هم دې کې سبق وایي او بیا هغو له لیک او لوستل ډېر اسان دي په دې پښتو کې. هغې په زړې پښتو نه پوهېږي. ډېره زیاته مننه کتونکو، ډاکټر صاحب سره خبرې روانې دي. یقینا ډاکټر صاحب د پښتو د لیک لوست د شعر و ادب نه ډېر ښه پوهه لري. سوالونه به هم ښه کوو او خوندورې خبرې به تاسو ته راوړو. او یو کلام طرف ته ځو چې ډاکټر صاحب یو کلام را سره شریک کړي، ځکه چې زموږ مینوال اکثر د کلام شوق ډېر زیات ساتي. ښایسته غوندې کلام راته ډالۍ کړي. کلام به ته ووایم، خو ما لکه زه غزل ډېر کم لیکلی دی، زما نظم ډېر زیات لیکلی دی او نظم مې خوښ هم دی او نظم لیکم. خو زه به تاسو سره ولې یو غزل شریک کړم، تازه غزل دی تقریبا، چې په بام د سرور ګرځي څه مسروره غوندې ده، په بام د سرور ګرځي څه مسروره غوندې ده، په شوق او اداګانو ښه مغروره غوندې ده. وای قربان شم اوس مې یاره د دې چم د خلکو نشي، قربان شم اوس مې یاره د دې چم د خلکو نشي،
لیلا مې د نډره او باتوره غوندې ده واه ډېر او د ور پچاوت کې ګوري کلیواله دلربا ده د ور پچاوت کې ګوري کلیواله دلربا ده مینه ده په ما خو بس مجبوره غوندې ده او جاړو جمې منګی پټې جاړو جمې منګی پټې ساری به تر ماښامه جاړو جمې منګی پټې ساری به تر ماښامه والله د ګلاب ګل د خو مزدوره غوندې ده دا شعر دی بیاوي دا شعر دی بیاوي جاړو جمې منګی پټې ساری به تر ماښامه والله د ګلاب ګل د خو مزدوره غوندې ده او نه ګوډه نه مکسوره نه وزر ترې چا ایستلي نه ګوډه نه مکسوره نه وزر ترې چا ایستلي الوت یې د فطرت خو بس محصوره غوندې ده او ریباره د همزولو په ټولګي کې به وي ناسته ریباره د همزولو په ټولګي کې به وي ناسته تورایه به ځلیږي داسې حوره غوندې ده او د حسن په محل کې لویه شوې ده کافره د حسن په محل کې لویه شوې ده کافره او راغلې د کعبې د خو مخموره غوندې ده او زما د ژوندانه د لارې مل وي په ظلمت کې زما د ژوندانه د لارې مل وي په ظلمت کې ځلیږي په تیارو کې ښه مهنوره غوندې ده او مقطع ده چې ګمنامه د انیسه په ګاونډ کې دا منم خو ګمنامه د انیسه په ګاونډ کې دا منم خو زما د ژوند کتاب کې بس مذکوره غوندې ده ډېر زیاته ملګرو ښایسته کلام یقینا تاسو واورېدو او په کلام کې چې کوم طریقې سره عکاسي شوي د شعرونو کوم طریقې سره الفاظ راټول شوي دا خو پکې لا ډاکټر صاحب وایي چې زه غزل نه لیکم نو دا چې غزل د لیکلې په شوق نو ته بس سره وړلې موږ ډاکټر صاحب دغه یو خبره بله هم کوو چې د پښتو صنفونه دي تاسو د نظم موږ ته خبره اشاره وکړه نظم نن سبا ډېر کم خلک لیکي تاسو کم نظم باندې ته بازمایي زیاته کړې آزاد نظم دی دا مختلف نظمونه دي او د نظم طرف ته تاسو کم طرف ته مایله شوي غزل حالانکه نن سبا شاعرونه چې موږ تپوس وکړو هغه وایي زه په غزل صنف مې زیات کار کړی بالکل ښه سوال دی کړی اصل کې زما آیډل چې کم دی زما استاد چې زه څوک ګڼم هغه زما غني خان بابا دی د غني خان بابا د شاعرۍ نه ډېر زیات متاثر یم نور شاعرانو کتابونه هم ګورم لکه رحمان بابا شو خوشحال خان خټک شو خاطر افریدی شو او د نوي شاعرانو کې چې کوم ساحل صاحب شو صابر صاحب شو د دې کتابونه هم ډېر ګورم خو لکه غني خان بابا زما ډېر خوښ دی او زه ماته خو نه ښکاري چې زه د هغه په شانتې لیک کوم خو لکه کسا خلک راته وایي یار د لګرنګ پکې ښکاري بالکل چې تاسو د کمې هستۍ نوم واخیستو ټول پښتون کامې پېژني دغه فکر پېژني چې غنیم وي او بیا لیونی هم وي نو هغه به څه ویلي هغه ټوله دنیا ته پته ده دغې حوالې سره موږ دانش تاسو د مرکې په ایډوانس کې یو ګروپ کې هغه کړی و چېرې موږ به ډاکټر نشاط صاحب سره مرکه کوو یو ملګري سوال راوړی دی تاسو د غني صاحب نوم هم غني خان بابا نوم هم واخیستو چې د ډاکټر صاحب نه دا تپوس وکړئ چې ستاسو شاعرۍ کې د فلسفې طرف ته راښکون ډېر زیات دی د دې وجه ستاسو خپل تخیلات دي او که د یو چا عقیده او پیروي ده دواړه کېدی شي لکه زه دغه چې کوم دی ماته هغه تخیل یا د تخیل خو زما خپل راځي خو چې کوم زما هغه داسې به وایم چې نزدېکت چې کوم دی هغه زما د بابا نه غني خان بابا نه دی دغه شاعري چې زه ګورم نو بیا هغه تخیلات هغه تصورات هغه ماله په خپله په ذهن کې راځي نو زه بیا چې څه راغلي وي ما لکه د بابا په شانتې ما هم ډېرې ګډې وډې لیکلي دي لکه غني خان بابا څنګه وایي چې ګډې وډې نو ما هم ډېرې ګډې وډې لیکلي بهرحال موږ ورته ګډې وډې نه شو ویلی ځکه چې غني خان بابا چې څه لیکلي ښه به یې لیکلي بالکل دې کې شک نشته چې غني خان بابا زما په زړه کې پروت دی زما دماغو کې پروت دی او چې هغه څه وایي نو هغه په شانتې لیک ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب بل کلام طرف ته ورځو د ملګرو دغه ذوق به نور هم سیوا شي ځکه چې کمې هستۍ سره ستاسو روحاني عقیدت دی په شعرونو کې هغه عکاسي کېږي یو کلام را سره شریک کړئ دا یو نظم دی تقریبا داسې به ته وایم چې فلسفه خو ورته نشي ویلی خو ګډې وډې دي چې کله تنګ چې د خپل ځانه جام اوچت کړم شراب وڅښم
کله تنګ چې د خپل ځانه جام اوچت کړم شراب وسکم او نشم داسې چې بې خوده د خپل خود نه راوتلی او بیا خو زه ځان له مشغول شم خپل جهان سینګارومه دا جهان رانه شي پټ او یو بل جهان ښکاره شي دا رنګین شن لږ جهان د مستۍ او ساز نه ډک د دې غم ډکې دنیا نه په لکھاو باندې ښه دی چې خالق کې زه په خپله او قادر هم زه په خپله او کله سیند پکې روان کړم د صحرا په وچو شګو او کله ځان له وزر جوړ کړم په هوا شم په مستۍ شم او کله ځان له پسرلی کړم رنګارنګ ګلونه جوړ کړم لولکۍ پکې بې شمېره چارچاپېره راخورې کړم او بلبلان پکې ورګډ کړم د هر ګل سره یې اشنا کړم او بلبل ناست د ګل په خوا کې او رنګینې نغمې وایي او بیا په داسې مدهوشۍ کې وایم ای زما جانانه بیا په داسې مدهوشۍ کې وایم ای زما جانانه ستا جهان د غم نه ډک دی او زما جهان د خوند او ستا د غم ډکې دنیا له څنګه خپل د جهان پرېږدم د ګل رنګو ګل بدنو څنګه خپل د جهان پرېږدم کله هوش چې راله راشي توبه وبسم لمیو کله هوش چې راله راشي توبه وبسم لمیو او جمعات له ور روان شم په یو ګټ کې په سجده شم ډېره زیاته مننه یقینا کتونکو تاسو د ډاکټر محمد شاه صاحب دغه کلام واورېدو نظم چې موږ ورته ویلی شو د نظم هم بلا قسمونه دي بهرحال دغه نظم چې دی په دې کې هم د څنګه چې د غني خان بابا نظمونه دي هغه پکې راتله عکاسي ډېر خوندور نظم ډاکټر صاحب دا یو سوال بل هم راغلی دی چې د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړئ چې کله چې د یو شاعر ذهن بند شي او د شعر آمد نه کېږي د شعر آمد نه کېږي نو دی بېقرار شي او چې کله شعر ولیکي نو خوشحالي محسوسوي او په دې تلاش کې وي چې زه د خپل احساسات او خیالات د چا سره شریک کړم د دې شاته څه فلسفه وي سوال ډېر ښه سوال دی دا سکته راځي دا هر یو شاعر باندې راځي تقریبا دا سکته چې راشي دا سکتې نه بهر وتلو دپاره مطالعه پکار ده چې د شاعرانو کتابونه هغې نه تا ته تخیلات میلاویږي نوي نوي خیالونه تا ته میلاویږي هغه خیال چې تا ته یو ځل میلاو شو په هغه خیال باندې لیک بیا تا ته په خپله د الله په قدرت سره په ذهن کې راځي او په روانۍ سره لیک وکړي او چې کله تخلیق وکړي لیک وکړي د هغې نه بعد د زړه او دماغ دواړه بالکل سپک شي خو چې بیا چا ته ووایي تا ته داد میلاو شي هغه ستا هغه خوشحالي دوباله شي ډبل شي نو دا خو یو قدرتي عمل ما ته ښکاري چې دا یو قدرتي عمل دی چې دا انسان سره کېږي د هر شاعر سره به کېږي ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کلامونه او نظمونه څومره لیکلي دي څومره مواد در سره وي کتاب ماشاءالله تاسو خو موږ اکثر شاعرانو په باره کې دا خبرې اورو چې هغوی ډېر د تنګسۍ ژوند تېروي او تاسو ماشاءالله الله پاک نازولی په دغه حساب باندې کتاب طرف ته توجه لرئ کتاب طرف ته لکه داسې به ووایم چې مواد خو ما سره ښه کمپلیټ دي ډېر ټایم نه دي ما تقریبا لکه څنګه شکیل اریان او شیخ سعید درمن او ما مونږ تقریبا په یو وخت کې دا شاعري شروع شاعري همزولي ماشاءالله نو مواد لکه څنګه چې شکیل اریان سره دي یا نورو سره دي نو ما سره هم ښه ډېر مواد دي ما نه څه ضایع شوي هم دي ما خپل ویب سایټ جوړ کړی و بیا هغې کې تقریبا 1.5 کلامونه و هغه ضایع شو خو د هغې باوجود الحمدلله ما سره ډېر مواد دي نظمونه هم چې څومره نظمونه دي هومره به اوس غزلې به هم ولې چې غزل اوس لیکلو ته مې شروع کړې ده ډاکټر صاحب زیاتره شاعران ما لیدلي دي هغه بې غوره وي شاعر ته خو د کام سترګې ویلی شي چونکې دا د کام ترجماني کوي د کام عکاسي کوي زیاتره شاعران کلمونه ولیکي بیا یې بې پروا کړي بیا یې وغورځوي یا یې ډیلیټ کړي نو آیا دغه موږ سره د کام سره د پښتو ژبې سره خیانت کې نه راځي دا خیانت هم دی زیاتی هم دی زما چې کوم د ابتدایي شاعري ده هغه چې زه اوس ګورم ما ته بالکل بیکاره ښکاري کیدای شي چاته ښه ښکاري چاته پکې څه سبق کي ضایع کول یې نه دي پکار پرته دی او چاته خو پکار راشي نو زما دا ټولو ته خاص دی څومره نوي شاعران دي یا زاړه شاعران دي چې خپله زړه شاعري مه ضایع کوي تا ته به خوند نه درکوي زاړه خیالات دي خو کیدای شي بل چا ته خوند ورکوي نو زما هم شته زړه شاعري شته هغې بېله ډایري پرته ده ما ته خوند نه راکوي خو پرته ده کور کې پرته ده ډاکټر صاحب د سوشل میډیا چې کوم دور دی نن سبا دا یو سوال هم دی
نن سبا چې سوشل میډیا کم طرف ته خلک ځان سره بوخت کړي دي او خلکو د وخت ضرورت ګڼلی سړی سهار پاسي ټولو نه ول د خپل موبایل ته پوسټ کوي موبایل مې چېرته دی واتسپ چیکي ټیک ټاک چیکي فیسبوک چیکي سوای چې سوشل میډیا د نن سبا چې کم دور دی زمونږ خلکو ته پښتو ادب دپاره یې فایده وکړه یا یې خلک واړول نقصان طرف ته روان دي څه نظر لرئ سوشل میډیا والي د ادب په نظر که ورته زه ګورم نو ډېره فایده ده او که د بل اړخ ته یې ګورو نقصانونه خو شته نقصان خو یې کړی دی زلمۍ کول یې بالکل لکه داسې لګولی دی چې بس هر څه نه موبایل کې اخته دي او کم چې فایده اخلي یا کم زده کړه کوي یا زده کول غواړي یا خپل پیغام نورو ته رسول غواړي دا یو اسانه لاره ده ډېره زیاته مننه ملګرو د ډاکټر محمد انیس شاه صاحب نه به یو کلام بل هم واورو او دغه خوښه ده که نظم راته شریکوي که غزل زه خو هم چې غزل شریک هغه به ډېر ښه وي بهرحال دغه خوښه ده چونکې زموږ میلمه دی او د میلمه مرضي چلیږي مننه یې هم کوو یو کلام به راسره شریک کړي بیا به د هغوی پیغام هم تاسو ته راوړو بیا به مرکه راټولو ډاکټر صاحب یو کلام راسره بل شریک ډېره مننه غزل تاسو څنګه وي غزل به سره شریک کړم زوړ غزل دی خو تاسو دپاره به نه وي ارشاد مطلب دی چې راته زړه ویل ډېر سکون دی په دې ښار راته زړه ویل ډېر سکون دی په دې ښار کې مړه هسې زړه چاودون دی په دې ښار کې او د دې وخت پړاو زه پوه کړم په رازونو د دې وخت پړاو زه پوه کړم په رازونو د درده په شان ژوندون دی په دې ښار کې و چې هر زیروخ دلته په خپله فلسفي دی هر زیروخ دلته په خپله فلسفي دی په هر ګوټ کې افلاطون دی په دې ښار کې او هر مجذوب په ګټو ولې خوشحالیږي هر مجذوب په ګټو ولې خوشحالیږي څه عجب غوندې جنون دی په دې ښار کې او هر یو وخت یاران بدلیږي باقي نشته هر یو وخت یاران بدلیږي باقي نشته د یارانو یو لټون دی په دې ښار کې هر سحر زمونږ په در مړی پراته وي هر سحر زمونږ په در مړی پراته وي هر شپه په مونږ شبخون دی په دې ښار کې وای زه انیسه چېرته کډه ترېنه یوسه زه انیسه چېرته کډه ترېنه یوسه هر یو تن دلته کارون دی په دې ښار کې ډېره مننه ډېره زیاته مننه ملګرو دا موږ سره ډاکټر محمد انیس شاه صاحب ښایسته کلامونه یقینا زموږ دغه مرکه چې دا ډېره مختصره وي دغسې خلکو سره ژوند وي زما به دغه یو تجویز وي دا نشته چې موږ به چې کله دویم نشست راځو نو بیا به تفصیلي نشست وي کم از کم دغه خیالات او فکر موږ ځان سره د سوشل میډیا په لړۍ کې خوندي کړو ځکه چې مخکې موږ سره د کتاب د لوست لپاره چا سره وخت نشته ډاکټر صاحب اخر کې را سره خپل پیغام شریک کړئ شیشه باندې تاسو خپل زړه چې کوم پیغام دې څه وایي پښتون کام ولس تاسو ګوري زما پیغام نوي شاعرانو دپاره دی چې ډېر شاعران خاص کر کې زمونږ د علاقې د حسن خیلو ادم خیلو چې هغه خپل کلام باندې داسې درته وایم چې شرمېږي شرم محسوسوي هغه چاته ویلی نشي لیکل ښکلي لیکل کوي ډېر ښه لیکل کوي ډېر ښکلي ځوانان شته خو هغه شرمېږي چې خپل کلام چاته ووایي یا مجلس کې ووایي یا دویم کس ته ووایي بس ځت لیکي ځان سره یږدي دا صحیح کار نه دی کلام باندې شرمېدل یا کلام لیکل دا یو تخلیق دی چې یو تخلیق دی وکړو تخلیق نه نورو ته فایده ورکول پکار ده چې نور ترې نه فایده واخلي ستا خیالات نورو ته ورسیږي ستا ښکلي خیالات دي چې نور هم ترې فایده واخلي او نور هم ترې استفاده واخلي ډېره مننه زړه د هر چا ډک خو چا خبره نه کوله ما ویل تا ویل خو چا خبره نه کوله زه ماشوم نه وم ښه خبرو ما چې بدې دي شم لیونی ما ته به دا خبره نه کوله او ما چې به څه ویل په دلیل او په ثبوت به مې وي ملګرو ما لکه ملا خبره نه کوله د ټولو کتونکو ډېره زیاته مننه په اخره کې الله هم راته خوشحال لره زموږ دغه پاڼه تا د سره لایک شیر کړئ ستاسو په یو لایک په یو شیر باندې هېڅ هم نه ځي زمونږ ته پې حوصله او ډاډ میلاویږي د دانش په مخ مسکا راځي دانش زمونږ د نوي کول داسې شازلمی دی چې زه ورته حیران یم کله کله ما هم په رامخه کې چې راځه هلته ځو په میلیونو مونږ په شاعرانو پسې ګرځو ستاسو یو لایک ستاسو یو شیر زمونږ دا پاڼه د سره سبسکرایب کړئ دا زمونږ دپاره هر څه دي چې چېرته وایي ښاد و باد بریالي راته اوسئ پښتون کام دې زندهباد وي چې چېرته وي ښاد و باد راته اوسئ تر نوي مرکې پورې به بیا راځو قربان شم شینواری او دانش افریدي همکار ته اجازت غواړو الله پامان